سلامونه. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې تخنیکي ستونزې حل شوي دي. د هغه په وینا د حکومت مرکچي پلاوی چمتو دی چې له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. هند او ایران د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې کړي. د راپورونو له مخې د هند دفاع وزیر ایران ته تللی او له خپل ایراني سیال سره د سیمې او افغانستان په وروستیو حالاتو او سولې غږېدلي دي. په کابل کې د چین سفیر وایي د افغان سوداګرو د ستونزو حل ته ژمن یو. نوموړي نن په کابل کې د افغان سوداګرو ستونزې اوریدلې دي او ژمنه یې کړې چې د حل لپاره به یې هڅه کوي. کورنیو چارو وزارت وایي چې د شهید اونۍ د لمانځلو په ورځ له ملي امنیتي ځواکونو پرته هیڅوک حق نه لري چې له نظامي یونیفورم او وسلو سره وګرځي او په هوایي ډزو د خلکو رواني امنیت اخلال کړي. او د سعودي پاچاوۍ د آزاد فلسطین تر جوړېدا پورې اسرائیل په رسمیت نه پیژني. ملک سلمان فلسطیني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې د فلسطینیانو له برحق مبارزې څخه ننګه کړې ده.